په زنانه کې کم خوی د الله ډیر زیات خوښ دی چې الله په خوشحالي. یو ځل نبی رسول الله په مجلس کې سوال کړو ول په زنانه کې کم صفت د الله ډیر خوښ دی چې الله ته په زنانه نږدې کیږي. نو چا یو جواب ورکړ چا بل جواب ورکړ. علي رضی الله عنه وی زغله غند پاسه د مې کور ته لاړم. وی فاطمه رضی الله عنها ته وی چې پیغمبر علیه السلام ته تپوس کړي څه جواب ولا ورکړ. ول غیره ته وی چې وته وایا چې الله يراها الرجال. په زنانه کې دا صفت د الله ډیر خوښ دی چې د پردو سړو نظر پیونه لګي. د پردو سړو د نظر نه ځان پناه کو. دا صفت د الله ډیر خوښ دی په زنانه کې. زنانه یو هیره ده یو ملغلره ده یو د سرو زرو کان دی. دا ولې ښکاره کې د دې خو غله ډیر دي. الله وی ځان په پرده کې پټ وساته. علي رضی الله عنه وی چې رالم وی ما ول جواب ورکو. ول نبی رسول الله پوه شو ول ما ته ویل چې جواب فاطمه درک. ول ما ویل چې او ول ویل چې فاطمه بضعه مني. فاطمه خو څوک ده کنه زما د زړه ټوکړه ده. ځکه خو الله فاطمه ته د جنت د بیبیانو سردار ویل د فاطمه سیده نساء اهل الجنه. فاطمه به د جنت د بیبیانو سردار مشربي. ځکه د حیا پکې و عزت پکې و.